سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ ملګرو، امید دی چې جوړ وبه نن یوه طریقه درښیم چې څرنګه موږ وکولی شو یو عکس PNG ته واړوو، یو عکس بکګراوند ریموف کړو. ځینې عکسونه به تاسو لیدلي چې هغه بکګراوند نه لري، لکه لوګو یا داسې نور عکسونه یې چې د یو مختلفو اهدافو په خاطر کارول کیږي او هغه یو بکګراوند نه لري. د مثال په ډول دلته یو عکس د دغه زه راخلم او دلته که وګورو په دې کې دا یو بکګراوند لري، شاته یو داسې بلور بکګراوند لري. زه څرنګه وکولی شم چې صرف دغه عکس راواخلم او شاته بکګراوند باید ریموف شي. دا مختلفې طریقې دي که انټرنیټ کې تاسې آنلاین وګورئ، مختلف ویب سایټونه دي چې دې بکګراوند لرې کوي. مثلا دلته یو ویب سایټ د دې remove.bg په نوم remove.bg. نو دلته که تاسې ولاړ شئ او دلته دغه خپل عکس ورته اپلوډ کړئ، مثلا دغه عکس ده اوس په دې ځای کې تاسې ډاونلوډ کړئ، ډېر عادي تاسې ډاونلوډولی شئ او هغه عکس لیدلی شئ. اوس زه که دا عکس خلاص کړم تاسې وګورئ د دې بکګراوند اوس ریموف شوی ده. خو آنلاین ویب سایټونه یو مشکل لري چې تاسې کله دې ته فول سایز یې ډاونلوډوئ نو دلته به انلاک کوئ، یعنې پرو ته بیا اړوئ. نو که تاسې غواړئ چې داسې یو ایمیج ولرئ چې هغه سایز یې هم ښیي او په یوه ښه کیفیت کې د هغه سیف شي، نو ډېره اسانه او ډېره ښکلې طریقه ده په خپله وینډوز کې چې تاسې کولی شئ هغه PNG ته واړوئ. مثلا تاسې به دلته راشئ او دا به په فوټو کې خلاص کړئ. دلته هم چې کله خلاص کړو دلته به راشئ ایډیټ ته چې کله راغلی بیا به تاسې دغه ټولز ووهئ. دا به اوس د تاسې بکګراوند یې ټیک کړي او وروسته به بیا تاسې خپل بکګراوند ورته چینج کړئ. مثلا دلته یې ټیک کړو، اوس زه کولی شم چې دا بلور هم کړم او دا بیخي ریموو هم کړم داسې یو، او دلته زه کولی شم دې بکګراوند ته یو کلر هم ورکړم. ګوره څومره صاف یې کړی ده، تاسې ورته وګورئ چې هېڅ کوم پکسل نه پکې معلومیږي چې پاتې. نو تاسې په دغه طریقه ډېره اسانه او ډېره مناسبه طریقه ده چې په دې طریقه تاسې کولی شئ چې یو بکګراوند کلر چینج کړئ یا هغه PNG ته واړوئ یا هم یو بکګراوند کلر ورکړئ داسې لکه دغه. نو زه راځم دا PNG ته اړوم او بیا دلته به راشئ او دلته به ورته وایي چې سیو یې کړه، یو سیو دغه خپل ایمیج سیو کوي او که دا سیو از کاپي ووهئ دا یو علیحده ایمیج سیو کوي او هغه مخکینی ایمیج هم وي. نو زه په دې کلیک کوم او دلته ورته وایم چې نیو PNG یو نوم به ورکوئ. اوس په دومره ښکلي کیفیت کې سیف کړو چې ډېر ښه او ډېر مناسب PNG ته یې واړوو. نو دا عکس تاسو په مختلف پرپوز باندې بیا استعمالولی شئ، هره طریقه چې تاسو غواړئ هغلته یې کارولی شئ.